غام ډول نو ټیکي ورسېږه زر شه ورسېږه کار خو نشي پرې زر شه هلا اوس حمید لاس چې ورسېد چې وای نه شي هلا تیشه چې کار خو نشي خدای که زناور یې ته تانده ځنې غورځېدله ده هلکه چې هماکه باد نشته چې د نس وینه میا باج کوې ویل چې شوي دي اوف باد دی کول چې ته نه بچ کول هم دی منګور ده چې چله وه لړم ده چې چله وه پړوم ده خوړله وه خو دا دې د نه وه کړې ویل چې شوي دي ډول نوټ روان و کور یې کولو کور یې پرېښو چې دا دې مو کوم کور یې پرېښو دا چې و کور یې کولو کور یې پرېښو ودرېږه یو قدم مخته دو نشئ پام کوئ چې یو قدم مخته دو نشئ کنې ټوله کلیوال مو وله نه کي سره خلاص تا لکه چې لیوانه شو ویرته ده لیوانه نه یم نیټ کورس پرېږدي چې مخته لوړ شئ نیټ کورس پرېږدي شاباس شو ته لوړ شئ شاباس ایمو ته ملګرتیا باندې ضروره واخ بچاوه هته ودرېږه خبر ده کړه نه زه تو څه غام خو دې بندوم زه تو څه بندوم جنگ شو دا که څومره مرکې بد لنجا حال کو پرېږدم دې نه بیل شئ ښه مو شو کړي دي وسړیا منځګانې سره باد یې پټانې سره باد یې پلون دې کوم مړي سره کړي دي هو چې شوي یوه جرګه په کې نه سره حال بي کو دې جنګونه چې نه جوړیږي نه مو پلون نکا مړي سره کړي دي نه په منځکا سره باد یو خو دا ډېر بې وفا ده چې شوي دي ول خو وایي سټوري الدلې وا خو لایکې نه و ویر کړه خدای مو غرق تباه ما کړه دومره جنګ په شټورای و خلک سپوږمۍ ته وختل تو دې په شټورای جنګونه کوئ غم خدای په شټورای بندوئ چټي وټي کو ساره مو تلیفوني بالچا سره بالچا فیسبوک کې کوالو ودلې دو لږ فکر کوئ معلومات کوئ د دونه د پښتنه کړی و په د وړو خبره ملګرتیا مان زما وړي جوړ خو دې سره یې کنه سلام کومه ته ځکه کنه الون دې مرخاتو کی د شای ار سره خلاص کړه دا کور ته پورته سره کې تختی نن هزا السلام السلام علیکم وعلیکم السلام هسته ګل کا په خیر وغلی چې دې په کور وو تم ته آشا کې خلاص کا چې حالک دهلی وول کې تختی فیسبوک هي تم ته دوه بجای ورچا بجای نه جی بای دا غاښه و شورچا فعال میکو دا به درون نشو پس دا 100 روپۍ سره وهلا هسته ګل کا دا خوشاله پای دی چې ډېر وینو را روکا چې شي ډېر 250 روپۍ کیږي په له دومره ډېر روپۍ چاري وي ولا څنګه شمیاله باز دومره کیږي نو نو وای بس دومره ډېر روپۍ چاري وي نه غوړم دنه اوس نو بس لکېږي هاي واحد ونیم ساعه لوړې غوري ویل پرې هو دا واسه کوري ویل پرې هو هغه فیسبوک ختم شو لیونای کچه فولیه الله 200 روپۍ بسا ګل کا حواله ظلمي الله خپل روپۍ بسا کیسه ما کا دا فیسبوک دا کتر شاله